همدارنګه رسول الله فرمایي څوک چې شراب څکي او مړ شي الله رب العزت به په هغه باندې د غوطې د نهر اوبه وڅکي او د غوطې نهر هغه نهر دی چې هغه بدکارې ښځې چې په دنیا کې وي فصل اخلاقي په هغې کې به پکې وي چې هغې نه به اوبه بهیږي د هغه نهر نه او دا به شرابیان څکي هغه نهر دی چې د هغه د بدبویي وجې نه به نور ټول جهنمیان په عذاب او په تنګ وي الله رب العزت به شرابیانو باندې هغه د غوطې د نهر اوبه څکي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په خپل ذات باندې قسم کوي که زما یو بنده د شرابو یو ګوټ وڅکي زه به د دوزخ نوونه او د دوزخ زوی ورباندې وڅکم او که زما یو بنده زما د ویرې د وجې نه شراب پرېښودل د شرابو نه یې توبه ویستله زه به په پاکو ځایونو او ښو جنتونو کې به